ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن پنجشنبه د 1405 هجري شمسي کال د جوزا یا غبرګول 21مه نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وي. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمهیزو خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. په لغمان ولایت کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د ولایتي انکشافي کمیټې میاشتنۍ غونډه ترسره شوه. د لغمان ولایت د بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د بشري مرستو د همغږۍ او د ولایتي انکشافي کمیټې میاشتنۍ غونډه د لغمان ولایت د مرستیال والي الحاج حافظ انځرګل عبدالله په مشرۍ او د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح په سکرټریت ترسره شوه. په یاده غونډه کې د لغمان ولایت مرستیال والي، د اقتصاد رئیس، د اماراتي او سکتوري ادارو رئیسانو او استازو، د ملګرو ملتونو ادارو مسؤلینو، د ملي او نړیوالو موسسو استازو او نورو اړوند ادارو ګډون کړی و. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د لغمان ولایت مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله پرانیستونکې وینا وکړه. نوموړي د بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د بشري مرستو د عادلانه ویش او د انکشافي پروژو د اغیزمن تطبیق پر اهمیت ټینګار وکړ او له ټولو ادارو همکارو موسسو یې وغوښتل چې د خلکو اړتیاوو ته د رسیدنې په برخه کې لا زیاته همغږي او همکاري وکړي. د دې ترڅنګ د کډوالو صحت، معرف، حرفوي زده کړو یو شمېر نورو برخو کې په شته ستونزو خبرې اترې وکړې او د موسساتو له مسؤلینو څخه یې د همکارۍ غوښتنه وکړه. وروسته د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د ولایت په کچه د روانو انکشافي فعالیتونو، بشري مرستو، د موسسو د کړنو د همغږۍ روان بهیر او د بیرته راستنیدونکو کورنیو د اړتیا په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. نوموړي وویل چې اقتصاد ریاست د مرستندوی ادارو او اړوند سکتورونو ترمنځ د لا ښې همغږۍ لپاره دوامداره هڅې کوي ترڅو مرستې مستحقو کورنیو ته په شفاف او عادلانه ډول ورسیږي. ورپسې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې استازي مولوي عزت الله میاں صاحب په لغمان ولایت کې د بېوزلو، اړمنو او سوالګرو کورنیو د وضعیت په اړه معلومات شریک کړل. نوموړي وویل چې ګڼ شمېر بېوزله کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي او له مرستندویو ادارو او خیري بنسټونو یې غوښتل چې د دغو کورنیو د ملاتړ او لاسنیوي لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي. د غونډې د اجنډا له مخې وروسته د ختیځ زون لپاره د اوچا ادارې مسؤل ډاکټر اسماعیل امن د ملګرو ملتونو ادارو د روانو فعالیتونو، راتلونکو پلان شویو پروژو په اړه ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړل. نوموړي د بشري مرستو، روغتیا، تعلیم، سرپناه، د اوبو رسولو نورو اړینو برخو کې د ملګرو ملتونو د پروګرامونو، راتلونکو پلانونو په اړه هر اړخیز وضاحت ورکړ. همدارنګه د اماراتي ادارو مسؤلینو او استازو په خپلوار سره د خپلو اړوند سکتورونو ستونزې، اړتیاوې او د ولسونو غوښتنې شریکې کړي. ګډونوالو په ځانګړي ډول د بیرته راستنیدونکو کډوالو د سرپناه، د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، زده کړو، کاري فرصتونو، بنسټیزو خدمتونو د پراختیا اړتیاوو ته اشاره وکړه او د دغو ستونزو د حل لپاره یې د ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې د لغمان ولایت مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله د مطرح شویو موضوعاتو او وړاندیزونو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. نوموړي د ټولو ادارو موسسو ترمنځ پر لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ او ویل چې د بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته رسیدنه او د ولسونو اساسي اړتیاو پوره کول د ټولو مسؤلو ادارو ګډ مسؤلیت دی. غونډه په دوی سره پای ته ورسېده. لغمان کې 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول کېږي. د لغمان ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست وایي ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې د دغه ولایت 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د نشراتو مسؤل سردار زیار باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل د لغمان د کرنې رئیس مولوي سلیمان ایمن په خپل کاري دفتر کې د ایسو موسسې د کرنیزو پروژو له مسؤل انجینر فضل الحق وفا سره د همغږۍ او همکاریو د پیاوړتیا په موخه کتلې دي. د نوموړي په وینا په دې کتنه کې د ایسو موسسې استازي ویلي چې د یوې کرنیزې پروژې له لارې به د لغمان 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شي.
څو د کرنیزو حاصلاتو کچه لوړه، د بزګرانو اقتصادي وضعیت ښه او د کرنې سکتور لا پیاوړی شي. لغمان کې د 13 میلیونه افغانیو په لګښت د چرګوړو د تولید معیاري فابریکه جوړیږي. د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي ټاکل شوې ده چې دغه ولایت په سرخکانو سیمه کې د چرګوړو د تولید یو معیاري فابریکه جوړه شي چې په میاشت کې به د شاوخوا 600,000 چرګوړو د تولید ظرفیت ولري. د لغمان د اقتصاد ریاست د انکشافي چارو امیر خلیل الرحمن صدیقي باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل د چرګانو فارم لرونکو اتحادیې مسؤل ډاکټر حبیب الله نیازي د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح سره په کتنه کې د یادې فابریکې د جوړېدو طرحه شریکه کړه. د نوموړي په وینا دغه فابریکه به په 6 پرمختللو ماشینونو سمبال وي او موخه یې د چرګانو د روزنې سکتور پیاوړتیا، د کورنیو تولیداتو زیاتوالی او د چرګوړو لپاره د بازار د اړتیاو پوره کول دي. سرچینې زیاته کړه چې د لغمان د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د یادې طرحې هرکلی کړی او ویلي دي چې د تولیدي فابریکو جوړېدل د اقتصادي ودې، پانګونې او کارموندنې د فرصتونو د رامنځته کېدو لپاره مهم ارزښت لري. او په لغمان ولایت کې د وطني تولیداتو نندارتون جوړیږي. په لغمان ولایت کې د ابتکار رشد اقتصادي افغانستان موسسې له لوري د وطني تولیداتو د ملاتړ، ودې او بازار موندنې په موخه نندارتون جوړیږي. په همدې موخه د یادې موسسې مسؤل د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح سره وکتل او د یاد نندارتون د موخو، اهمیت او د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه یې معلومات شریک کړل. نوموړي څرګنده کړه چې دغه نندارتون به د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو، د متشبثینو د تولیداتو د بازار موندنې او د تولیدونکو سوداګرو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم فرصت برابر کړي. د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د وطني تولیداتو د ملاتړ او پراختیا په برخه کې د یادې موسسې هڅې وستایلې او ویل د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا د هیواد د اقتصادي ودې، د کارموندنې د فرصتونو د زیاتوالي او د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره ارزښتناک رول لري. د اقتصاد ریاست به د قانوني چوکاټ په رڼا کې له هغو پروګرامونو او نوښتونو څخه ملاتړ وکړي چې د داخلي تولیداتو د ودې او بازار موندنې سبب ګرځي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د ورته نندارتونونو جوړول د تولیدونکو لپاره د خپلو محصولاتو د معرفي کولو ښه زمینه برابروي او د خلکو د پاملرنې راجلبولو ترڅنګ د وطني تولیداتو د مصرف کلتور هم پیاوړی کوي. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم دروند کړل، تر بیا ښه وخت.